ولسمشر محمد اشرف غني وایي وسلوال طالبان د 20 کلونو مخکې طالبان نه دي بلکې هغوی لا وحشي شوي له استخباراتي شبکو سره د دغې ډلې اړیکې پیاوړې او په عام ولسي حملې څو چنده زیاتې شوي دي. هغه د ملي شورا مجلسینو فوقالعاده غونډې ته د ځانګړې وینا پر مهال وویل تاسې اجازه ورکوئ چې دا کوړه خټک منحرفه مدرسه مو برخلیک وټاکي؟ نه، هېڅکله نه. افغانانو سره دښمني درنه بیه لري او طالبانو دا دښمني په پیسو اخیستې ده. هغه زیاته کړه چمتووالی شته چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې فتنې ختمې کړل شي. تعهد من به شما و ملت افغانستان این است که در مقابل هیچ نیروی ویرانگر زانو نمیزنم. یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم. ولسمشر محمد اشرف غني د ملي شورا له ټولو وکیلانو وغوښتل چې د دښمن پر ضد په ګډه ملي قیام وکړي او د بهرني یرغل پر وړاندې د دریدنه وکړي. روابط قویتان از شبکه‌های قویتان امروز استفاده کنین که یک بسیج ملی انجام شود و یک جواب قاطع به دشمنان افغانستان داده شود. د ولسي جرګې رئیس هم د ملي شورا د ځانګړې ناستې په پرانیست غونډه کې وویل چې د بهرنیانو له وتلو وروسته افغان ځواکونو په پوره زړورتیا د خاورې او خلکو ساتنه کړې او کوي او طالبان به د زور له لارې هېڅکله بریالي نه شي. طالبان باید بدانند که ادامه جنگ و خشونت یک بازی باخت باخت است که هیچ برنده‌ای ندارد و منتظرین اصلی آن مردم عادی و جامعه فقیر ماست. شورای ملی به عنوان یک از ارکان مهم دولت افغانستان در روشنایی و منافع اولیای کشور در کنار قوای اجرایه ایستاده خواهد بود و از تمام برنامه‌ها و پالیسی‌هایی که منجر به حفظ نظام و جمهوریت صلح واقعی مردم افغانستان می‌گردد حمایت خواهد نمود. په یاده فوقالعاده غونډه کې د ملي شورا د دواړو جرګو غړو د رایو په اتفاق د افغانستان اسلامي جمهوري نظام ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په هیواد کې د تلپاتې سولې د تامینولو څخه غوڅ ملاتړ اعلان کړ. په ټولنیزو رسنیو کې هم د ولسمشر غني د وینا پاڼه ګڼ شمېر افغانانو لیکنې کړي او هغه د بحران د مدیریت رهبر یاد کړی. دوی لیکلي ولسمشر افغانانو ته روحیه ورکړه او کرښې روښانه او واضح کړي چې تر دې وروسته د دوست او دښمن انتخاب اسانه شو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو بیا لیکلي ولسمشر غني ملي شورا او افغانانو خپل مسؤلیت ادا کړ خو که طالب تر دې وروسته هم د جګړې انتخاب کوي او عاقب به یې د هغوی په غاړه وي.